सलामुना नेकी हिली او احترامات में ओमनाई फजल शमाली वालियम او تاسو ته خراغلاست وایم نن ورځ به ډایرکټ انډایرکټ سپیچز یا کوډډ ریپورټډ سپیچز کوم چې په ترجمانۍ کې ډیر یو ښه رول لوبوي او ډیر زیات استعمالیږي په ساده او اسانه لهجه وایو موږ سره اوسئ direct speech. Direct speech is a sort of speech in which we convey the speaker's exact words inside quotation marks. Direct speech هغه speech ته ویل کیږي چې د سپیکر یا د خبرې کوونکي همغه الفاظ کوم چې د خولې نه راوتي وسیږي موږ یو چاته کانوی کوو یا لیږو د ډایرکټ سپیچ په نوم باندې یادېږي لکه علي چې ووایي I teach English او دغه الفاظ زه غواړم چاته کانوی یا ولیږم نو په دغه لحاظ کې ووایم چې علي said I teach English نو د علي په الفاظو کې ما تبدیلی رانه وسته یعنی هغه خپل الفاظ می استعمال کړه دغه د ډایرکټ سپیچ په نوم باندې یادېږي indirect یا reported speech is a type of speech in which we convey the speaker's idea, not the speaker's exact words, without quotation marks. Indirect speech هغه ته ویل کېږي چې موږ د سپیکر ورډز نه دغه د الفاظو نه نظریه جوړه کړو یعنی په هغه کې تبدیلی راولو چینجز راولو او هغه کې چې کوم ډبل کوټیشن استعمال شوي وسیږي هغه لرې کړو دا د انډایرکټ یا ریپورټډ سپیچ په نوم باندې یادېږي لکه مخکې موږ اگزامپل کې وویلې چې علي teaches English نو زه به وایم چې احمد said that علي په ځای نه نو علي په ځای به زه he استعمال کوم احمد said that he هغه teaches استعمال کړی او simple present tense استعمال کړی خو اوس په هغه ټنس کې ټایم تیر شوی ده او simple present tense باید simple past tense ته واړوم نو علي said that he thought English وګوره په دې ځای کې مونږه چې شی وکړه دا سمپل پرزنت ټنس مو سمپل پاست ټنس ته واړو په دې کې مو هغه علي چې کوم ویلو I teach English هغه مو he thought English ته واړو ډبل کوټیشن مو ختم کړه کاما مو پکې ختم کړله دې ترتیب that مو پکې آپشنلی استعمال کړئ یعنی په دې کې that هم استعمالیدلی شي کچېرې سپیکر یې وغواړي او کچېرې نه غواړي نو that پکې مه استعمالوئ دا و انډایرکټ سپیچ نو کله چې مونږه ډایرکټ د انډایرکټ سپیچ ته اړو د دې لپاره خپل قوانین دي خو باید مخکې دا یاد وساتو چې ډایرکټ یا کوډډ سپیچ د دوو برخو څخه جوړ شوی ده چې اولنۍ برخه ته ریپورټینګ کلاس او دویمې برخه ته ریپورټډ کلاس وایي کم ورب چې په ریپورټینګ کلاس کې استعمال شوی د ریپورټینګ ورب په نوم باندې یادېږي او کم ورب چې په ریپورټډ کلاس کې استعمال شوی د ریپورټډ ورب په نوم باندې یادېږي نو په انګلیش کې موږ وایو چې the verb of reporting class is called reporting verb and the verb of reported class is called reported verb دغه دا چې کله مونږه یو ډایرکټ سپیچ یا کوډډ سپیچ انډایرکټ یا ریپورټډ سپیچ ته اړو نو یاد ساتئ کچېرې ریپورټینګ کلاس په سمپل پرزنت ټنس کې پرزنت پرفیکټ ټنس کې یا په فیوچر ټنس کې راغلی و نو پوه شئ چې په ټنس کې تبدیلی نه راځي امید لرم چې تر دې درس ډېر ښه پوه شوي اوسئ د نورو انګلیسي په پښتو کې ګرامري ویډیوګانو دپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب او د ټالی بټن دباو کړئ مننه کوم تر بلې ویډیو الله حافظ